أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. د جمال السالکین عارف الزمان حضرت سید عباس علی الله مقامه د عارفانه کلام یو بل موضوع څه هغه د کربلا هغه دردناک مصیبت، هغې المناکې واقعې او بیا دې واقعې رونما شولې نه بعد د سیدة النساء العالمین سلام الله علیها کربلا ته راتګ اور هغه منظرونه، هغه دردناک شهادت باندې د خپل دلبر مولا حسین د غازی ابوالفضل عباس د خپلو المسیو شهزاده علي اکبر، شهزاده علي اصغر، نور د بني هاشمو شهدا، د خپلې هلخنې شهدا، د کربلا شهداو باندې کله د بیبي نظیر پریوزي او کوم د خپل غم د خپل دوک اظهار کوي، سید بزرګوار د ارمان په شکل کې دغه کلام څه مرتب کړی دی خپل زبان مبارک باندې. هغه یو منظر کشي څه هغه کړي دی تاسې په خدمت کې وړاندې کوم. سید بزرګوار د ارشاد کوي دوباره یې کړو تازه د غم فتور، ګریوان څیرې فاطمه کړه په قبور، فاطمه په کربلا وکړو راتلل، د اسمان ملایکانو وژړل، بېنظیر یې نشان پروت و د عباس، بریده یې د عباس و دواړه لاس. څه کله ورمنې ته دوو جهانو کربلا ته حاضري ولګوله، کربلا په هغه بیابان باندې بیبي راغلله، نو بیا هغه المناک منظر، هغه دردناک منظر، هغه د غم فتور یو وارې بیا تازه شولو. څه کله بیبي د مولا حسین په تنې باندې ګریوان وشلولو، کوم شان سره بیبي وژړل، کوم فریادونه، کوم د دوک، کوم د تکلیف اظهار څه بیبي باندې و. دغه د کربلا سرزمین ته، د کربلا دغه دشت نینوا ته د ورمنې د دوو جهانو کوم رتګ و، دې باندې د اسمان ملایکانو وژړل. یعنې بیبي فاطمة الزهرا سلام الله علیها څه کربلا ته راغلله او کربلا کې کوم شان سره بیا وژړل، کوم تکلیف، کوم درد او کوم د هغه آه و بکا علم و او کوم په مصیبت کې بیبي وه. هغه د کربلا شهداو تنې څه بیبي ولیدلې، هغه باندې کوم غم و علم او د غم فتور و، څه د اسمانو ملایکان ورته وژړل. د اسمان څومره ملایکې دي ټولې د بیبي دغه حالت باندې په ژړا شولې. بېنظیر نشان پروت و د عباس، د بیبي هغه نازنین فرزند جناب عباس څخه د مولا حسین شیرین ورور او د بیبي لکه څنګه مولا حسین فرزند و همداسې جناب عباس ته خپل فرزند نه ویلي و، دغه هغه ښایسته نشان بېنظیر پروت و اور د وړې بیبي مشکي حفاظت دپاره واړو واړو سیدانو ته د حرم بیبیانو د مولا حسین هغه نازنین هغه شهزاده علي اصغر پیاس تنده متولې دپاره د وړې بیبي او وړه وړه سیدان سره جمع شوي وو. جناب عباس ته یې مشکای ورکړی و. هغه حفاظت دپاره د نشان هغه عالم څه د مولا حسین د جناب عباس په لاسو کې ورکړی و، د کربلا نشانچي، د کربلا علمدار جناب عباس د اردوو شیونو حفاظت دپاره خپل لاسونه قربان کړي وو. څه بیبي راغله د منظر یې ولیدل، جناب عباس ته نه یې بې لاسونو ولیده، نو یو د غم یو غر ورباندې
ټیټ و. بیبي دغه منظر سره ډېره غمزده وه، ډېره پریشانه وه، ډېره د ژړا په سیلاب د هغه مبارکو سترګو نه جري و. کله دغه د حسین هغه بېکاسه او بې مرغللې تنې باندې بیبي څه راشي، بیا یې ولې د حسین تنه بېساره، په سینې یې اصغر جان پروت و بېساره. تازه وینې یې له حلق نه وې روانې، پاک وجود باندې یې تللې دارې دارې. ای ارمان څه راغلي داسې مه وی، پرې حلقومه د اصغر لیدلی مه وی. بیبي چې کله د مولا حسین بېساره تنه ولیدله او بیا یې سینې باندې د جناب شهزاده علي اصغر هغه ښایسته ګل په شانې ښکلې تنه څه غم هغه وړه مرغلله ورپورې نه وه. هغه وړوکی سر مبارک او د ظالمانو جدا کړی و، چې هغه وړه لالا باندې هم هغو اشکیاو هغو ظالمینو رحم نه و کړی. دغه منظر چې بیبي ولیدل او بیا دا څه تازه وینې یې له حلق نه وې روانې، د هغه ښایسته وړه حلقوم نه د شهزاده علي اصغر مسې وینې روانې وې، په وجود مبارک باندې دار دار تللې. ای ارمان څه راغلي داسې مه وی، بیبي د ای څه کاش دې حالت کې زه مه وی راغلي، پرې حلقومې د اصغر لیدلی مه وی. ما د جناب شهزاده علي اصغر دغه ښایسته حلقوم، دغه نازنین بدن، دغه د ظلم و ستم سره دا ښایسته وړوکی المسی چې ګل په شاندې ګل شوی دی، دا ما دې حال کې مه وی لیدلی. دغه لیدل او دغه څه هم د حسین بېساره تنه، هم د مولا حسین قدرمن شهزاده علي اصغر بېساره تنه بیبي دپاره څومره تکلیف دیح وه، د الفاظو کې څوک بیانولی نه شي. بیا د سید بزرګوار یی څه چې راغلل نو واده د قاسم جان وی. دا اوس تمنا یو ارمان څه بیبي کوي چې راغللم نو واده د قاسم جان وی، په ورځي عباس جان و اکبر جان وی. د وړوکي اصغر جان لاسونه سره وی، سکینه بیبي په غوږ یې وی نیولی. فاطمه چې اصغر جان لالو کولو، د جنت حورانو ویر ولګولو. سید عباسه د دې غم انتها نشته، بهشت غواړه څه امید په دنیا نشته. بیبي د یی دا د سید بزرګوار هغه یو تخیل چې هغه د کربلا دغه واقعې ته کله او د بیبي راتګ ته نظر وکړي، نو بیا چې د بیبي کوم شان کې راغلې وه، کاش چې په دې حالت کې بیبي نه وی راغلې، داسې حال کې راغلې وی چې هغه د کربلا وطن کې د شهزاده قاسم جان واده شروع وی. چې راغللم نو واده د قاسم جان وی، د حضرت شهزاده قاسم جان د بیبي المسی واده شروع وی. په دې واده ورځې کې ما عباس جان لیدلی وی، ما خپل المسی اکبر جان لیدلی وی. هغه د شهزاده قاسم جان ورځې کې ښایسته د الوړې ځواني مالک امر بني هاشم حضرت عباس علمدار موجود وی، شبیه پیغمبر شهزاده علي اکبر موجود وی. د وړوکي اصغر جان لاسونه سره وی. هغه واده کې د ما وړه لالا لاسونه نکریزو سره وی. وړې خور جناب سیده سکینه سلام الله علیها په غوږ کې نیولی وی. وړوکی المسی ما د وړې المسی په غوږ کې لیدلی وی، نه دا څه د بابا په بېساره تنې باندې هغه وړوکي بېساره تنه مو ولیدله. فاطمه څه اصغر جان لالو کولو، د جنت حورانو ویر ولګولو. کله څه ورمنې د دوو جهانو هغه وړوکي المسي تنه غوږ سره نیولې وه، دغه خبرې ورسره کولې، دغه لور یې ورته سناو کوله. نو د بیبي دغه د غم او د الم کوم بیان و، دې سره
د جنت حورو یو ویر لګولی و، هغو ویرو ژړا شروع کړي وو. دغه مصیبت او دغه عالم ټول د جنت کوم مخلوق دی، حورې دي، هغه ټول د بیبي دي غم کې ګریامې په ژړا باندې ویر ورباندې لګېدلی و، د مصیبت والا، د درد والا، د تکلیف والا. او بیا سید عباس جان سے د اخیری کې دغه یو ارمان او یو تمنا او یو سوال کوي، یو التجا کوي او دغه یو پیغام ورکوي چې د دې غم انتها نشته. د مولا حسین کوم غم دی، د کربلا کوم درد دی، د کربلا کوم مصیبت دی، دې دپاره څه انتها نشته. که غم و بیبي ته سترګې وغړو، که رسول الله ته سترګې وغړو، که مولا علي ته سترګې وغړو، که جناب حسن مجتبی ته سترګې وغړو، که څومره د انبیا دي، څومره اسمان ملیکان دي، د جنت حورې د خدای څومره مخلوقات دي، هر شي د کربلا دغه دردناک مصیبت باندې د خپل غم، د خپل درد، د خپل دک اظهار کړی دی. پس دغه غم چوک سر ته رسولی نشي، دغه غم همیشه دپاره دی. پس ای سید عباسه ته څه کوه، بهشت غواړه، څه امید په دنیا نشته. بهشت ورمنې نه غواړه، بهشت تمنا د مولا حسین نه کوه، بهشت تمنا د اهل بیتو نه کوه. د دنیا باندې هیڅ امید نشته. دنیا فني دی، دنیا ختمیدونې، دنیا ورځې شپې لنډیږي، ختمیږي، د مرګ پته نه لګیږي چې کوم عمر کې به رسي، کوم ساعت کې به رسي، کوم حال کې به رسي. پس همیشه دپاره د مولا حسین غم کې غمجن اوسه، اور د اهل بیتو د مولا حسین او د بیبي په در کې د بهشت تمنا کوه چې هغه بهشت چې هغه مالک حسین دی، دغه سردار حسین دی، دغه بشهونه مولا علی دی، هغه درته نصیب شي.